د کهنه شربات د افریقې د داسې ملک نه کېږي په کم کې چې دا متل مشهوري وي که ژوندي اوسېدل غواړي نو هیرو له چرې هم ګوتې موړه ولې چې دا چاته هم پته نه لګي چې دا صفا ده او که د انسان په وینو څخه په 1991 کې د افریقې په یو ملک سیرالیون کې د دنیا د ټولو نه په خطرناک جنگونو کې یو جنگ شروع شي کوم چې د نور جنگونو نه په مکمله توګه باندې مختلف وي دا نه په ځمکه جګړه وي او نه د بدل جګړه بلکې د هیرو په کارونو جنګي په دغه وخت کې طاقتورو خلکو به د کمزورو خلکو د پاسه کار کو او داسې غلامان یې ترېنه جوړ کړي چې چا به هم د هغوی د اصولو خلاف ورزي کوله لاسونه به یې ترېنه کټ کول او که چېرې چا به د هیرو د پټولو کوشش وکړو نو د مرګه بغیر به د سره هم نه پرېښودو د دې ځای هیرې به په بار دنیا کې د وینو د هیرو په نوم یادېدې ولې چې د دې د روباسرو د شاته دا پته نه لګېده چې څومره کسان به پرې وژلي شوي یو ورځ په دې غلامانو کې سولمون نومې یو کس ته د کار په وخت کې د نورو هیرو په ځای نوې هیره میلو شي د دې په لیدو سره د هغه په زړه کې د دې نه پټولو خواهش پیدا شي د دې نه ښه خبر چې دې سزا مرګ دی خو دې باوجود هیره په خپه کې پټه کړي یو څو ورځې مخکې کله چې دې ظالمانو د دې په کلي قبضه کوله هر خوا ډزې وي او چغې سورې وي چې په دې وخت کې د خپل خاندان د بچ کولو دپاره د قصد دوی د ځان حواله کړ او اوس د کور والا ته رسېدو دپاره د ده څه ناس امید پیدا شو دې په سوچ کې ته دي چې په دې کې د اوبو پیپ وشلېږي په دې سره ټول مزدوران په ګپ ورشي او دې د ممتازو په بهانه باندې راسېټ ته شي او د خپلې خپې نه هیره روباسي او ښخی یې چې په دې کې پې د دغې باغیانو مشر اباز وکړي وي هیره راکوه ستا جرت څنګه وشو چې ډز نه مخکې دغلته کې فوجیان راشي او د ګرنیټ د ډز د وجې هغه کس سخت زخمي شي او سولمون د دې موقع د فایدې په اخیستو سره زر زر هغه هیره ښخه کړي هغه چغې شروع کړي وي زه غلام یم د دې باغیانو ملګری نه یم خو د دې خبرې ته څوک هم غوږ کې نه ږدي او باقي کسانو سره په ګاډي کې واچوي جیل ته په رارسېدو سره یو خوفناک منظر د ده په انتظار هغه باغي او دغه کسان هم د سره په جیل کې وي چې اوښکې په راتلو سره دې ته مخه سره وپېژني هغه خپل ملګرو ته په چغو شي وي سلمون هیره پټه کړې ده ډېره قیمتي خو د یو کس نه علاوه د ده دا خبرې څوک هم ونري د دغه کس نوم آرچر و کوم چې یو چالاک سمګلر سره دغه کسانو ته بې وسله هم ورکوله او هیرې به یې ترېنه اخیستې دې د دوی غوندې جیل ته نور راغلې بلکې یو څو ورځې مخکې هغه هیرې په پټه باندې بل ملک ته وراړولې چې پولیسانو ګیر کو جیل کې واچو او اوس دغه مشر د دغه هیرو په بدل کې د مرګ ته تیار او د ځان د بچ کولو دپاره سولمون ته په سوچ کې تللی چې دنه به دا هیرې زه واخلم او مشر له به یې ورکم دې دپاره هغه په خپلو کسانو باندې د سولمون ضمانت وکړي او د جیل نه په وتو سره د مخ سره سولمون ته په خبرو شي وي که زه تاله دا هیره خرڅه کړمه مال او پکې ته نیمې پیسې راکړې او نیمې به ستا شي خو د سولمون پیسې نه وي پکار د هغه خپل خاندان پکار هغه خاندان د څه د وجې چې دا ده راپټه کړې وه دی د هغه د پوهولو کوشش کوي چې په دې وخت کې باغیان په تاڼه باندې حمله وکړي او په ټول ښار کې د ډزو باران شروع کړي نه د ښځې خاطر کوي نه د بوډا نه د ماشوم چې څوک ویني ډز ترېنه پورته کوي سولمون او دې د دې په لیدو سره را په منډه شو په مزل کې اخر د جنگ د علاقې نه ځان وباسي او په ماجرو کې وردن نشي چې یو چیک پوسټ ته ورسي دغه فوجیان چا له هم د دغې علاقې نه د وتلو اجازت نه ورکوي چې په دې سر آرچر یوې پېژنګلو صحافي راوغواړي کومه چې یو څو ورځې مخکې ده پاره کړې وه آرچر هغې ته وایي که چېرې تا د سولمون خاندان را معلوم کړو نو بیا چې د هیرو د جنگ په باره کې تا ته چې څه هم معلومات پکاري زه به یې درله درکړمه په دې سره هغه د مغ سرې رضا شي او دوی د ځان سره په هلیکاپټر کې د دغې علاقې نه روباسي هغې داسې علاقې ته راولي د کوم د ماحول په لیدو سره چې دوی حیرانه پاتې شي ولې چې پلکو خلک دغلته کې د بیمارو او د نهرو په منځ کې ژوند کوي په دې وخت کې سولمون ته خپله ښځه او بچي هم میلو شي چې په دې سره دې سخت خوشحاله شي خو دا خوشحالي یې د ډېر وخته پورې پاتې نه شي ښځه ورته ووایي دغه ظالمانو زموږ زوی غوا کړی دی په دې سره دغه مازغه خراب شي ولې چې دې د غلامۍ د ژوند د خبرو چې په څه طریقې سره هغوی د هلکانو مازغه بدلوي او بیا ترېنه هغه کارونه اخلي کوم چې په خپله باندې دغه انسان سوچ هم نشي کولی په دې سره سولمون مجبورا د آرچر دغه شرط ومني وي زه تا ته د هیرې د پرېښودو دپاره تیار یم بس ما له خپل زوی راوله آرچر د خپلې وعدې مطابق د صحافې خواله ورشي او هغې ته چې کوم معلومات پکار وو د هغې نه هم جوړې خبرې ورته شروع کړي وي دغې باغیانو هیرې لاول ګاونډي ملک ته ځي چېرته کې چې دې هیرو جعلي سرټیفیکېټ یې جوړېږي دې دپاره چې نور ملکونو والا ته داسې ولګي چې دا په قانوني طور باندې راویستلي شوي دي او په دې سره دا په هر چا باندې هرڅېږي غټې غټې کمپنیانې دا دومره ډېرې واخلي چې ضرورت په وخت کې دا د خپلې مرضۍ په ریټ باندې خرڅوي د دې پورې دوست سره د صحافې مازغه ته وشي او فیصله وکړي وي زه په تاسو سره تر هغې پورې یم چې تر څو پورې ما ته نور ثبوتونه نه میلو شوي دوی واپس د جنګ په علاقه کې را داخل شي چې دوی د داخلېدو نه مخکې هغه کسان په ډزې شروع کړي چې آرچر د ځان د بچ کولو دپاره ګاډې په ځنګل کې ور روان کړي او په څه خوارو باندې ځان بچ کړي خو دې سره د صحافې کیمرې هم ماتې
پاتې شي او دله د پته د ورکولو نه پس خپل ځای ته لاړه شي. دې دواړه په مزل کې هغه ځای ته راشي د کوم د وجې چې دغه بې ګناه خلک مړه کېدل او سولمون پکې هیره موندلې وه. په نظر اچولو سره په دغه ځای باندې په مکمله توګه باغیانو قبضه اچولي او د سولمون د اندازې مطابق د هغه زوی هم دغلته کې موجود دي. آرچر د هیرې د روباسلو دپاره د دغه ځای فوجیانو سره د رابطې فیصله وکړي چې دوی د دې ځای نه لرې کړي. سولمون یې په دې خبره باندې ودرېد وستا مازغه خراب دي سو په دې کې زما زوی هم دی که ډزې شوې هغه پکې مړ شي. خو آرچر یې دا خبره ونه مني او کرنل ته رنګ میلو کړي. کندر آرچر ته وایي موږ به د خیره سره د ساره حمله کوو چې شپې په وخت کې د خپل زوی بچ کولو دپاره په دغه ځای کې ورپسې ورشي چې زوی په لیدو سره د په خپلو سترګو یقین نه کېږي چې دا زما زوی دی ولې چې هغه نه پلار پېژنده نه خپل ځان بلکې الټا دغه باغیانو سره کلک ولاړو. سولمون دغلته کې گیر شي او د سارې چې څنګه د ده سزا ټیم شي نو دغلته کې فوجیان حمله وکړي د ډز ډز د وجې د باغیانو مشر ځان سره د زوی هم کړي او باغه کړي چې دوی ورپسې ورمنډه کړي او د راغورځولو نه پس بلچفر لا سر له داسې روولي چې چخني یې کړي او آرچر د زوی د تښتېدو نه ودرېد. د حالاتو رسمېدو نه پس آرچر د ده د هیرې په باره کې سوال وکړي وی چېرته ده او کمانډر ورله دمکې هم ورکړي وی که چېرې راته دې ونه ښودله نو بیا دې د زوی نه زړه صبر کړه چې په دې سره سولمون مجبوره شي او په بلچه باندې د دغه ځای په کنلو شروع واچوي. ټول د هیرې په انتظار چې په دې کې آرچر ناڅاپه د کمانډر په کس را باندې کړي او سولمون او کمانډر په جګړه شي چې کمانډر د ډز د مخکې آرچر ورته خپل کس را مخکې کړي او بیا چې څنګه هغه سره ګولۍ ختمې شي نو آرچر په شروع واچوي او سولمون هیره هم روباسي. آرچر چې څنګه ځان د پام وکړي نو لګېدلي چې د ویشتو والا کمانډر نه بلکې د سولمون زوی وي. په دې سره پلار ورته په ژړا شي دومره په خوارو باندې مې لوی کړی او په لږ وخت کې رانه هغې ظالمانو قبضه کړې چې په دې سره د زوی د سترګو نه اوښکې روانې شي. دوی خبرې کوي چې په دې کې باغیان بیا راشي چې دوی ترې د مغې سرې باغ اختیار کړي. آرچر په زخمي وجود باندې روانې خو د سختې باوجود هیره ته نه هیرني او د سولمون نه یې واخلي. دوی په غرونو کې مزل شروع کړي او آرچر ورسره سم روانې چې خیر د ډېرې وینې د تلو د وجې بېهوشي پرې راشي چې پرېښودو په ځای باندې سولمون یې په اوږه کړي او لږ مزل پس آرچر ده ته د ودرېدو دپاره ووایي او د جیبه هغه قیمتي هیره روباسي وي دا واخله دا ستا ده ورکه نه کړي دا به ستا زندګي بدلي او تمانچه ورله په دې خبره ورکړي وي هغه صحافې ته زه رنګ کومه هغه به تا داسې ځای ته بوځي په کومې کې چې به دغه په امن سره خپل خاندان سره اوسېدی شي. دوی ورته وایي زه دا څنګه پرېږدمه چې هغې په دې خبره باندې رخصت کړي وي زما نه زیات ستا زندګي قیمتي ده او د هغوی په تلو سره صحافې ته ټوله خبره وکړي او په دې سره په کاڼو کې ساه ورکړي. دوی په امریکا کې صحافې سره میلو شي چې هغه ورله د هیره په غټ قیمت باندې هر څه کړي او خاندان ورله هم دغلته کې روغواړي. هغه صحافې په خپله باندې د په باره کې داسې خبرې چاپ کړي چې په هر ځای کې د دوی د ملک دپاره احتجاجونه شروع شي. یو څو میاشتې پس په یو غټ بین الاقوامي کانفرنس کې دوی د خپل ملک حالات بیان کړي. هره هیره د زرګونو خلکو په وینو سقاوي چې پس سره نوي نوي قانونونه جوړ شي په کومو کې چې د هیرو د سمګلینګ خاص خیال وساتلی شي. تاسو ته دا نانه کہانی څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.